علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ملکن ټي وي ډیرو زیاتو ګرانو کتونکو ګرانو ملګرو ګرانو مسافرو ګرانو پرنسپلانو استادانو شاګردانو او زما د خیبر پختونخوا نه بهر زما د خوږ وطن پاکستان نه بهر پار سمندر پار د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ژوند تیرولو او خاص کر د پاکستان کې دنه مسافرو ملګرو څنګه چې تاسو پته د سیلانی پروګرام دی او سیلانی پروګرام سره تاسو قرباس تاسو ملګری تاسو هوست تاسو خپل ورور راج محمد زیب د باډوان د باډوان د سین په غاړه باندې بالکل راغلی دی او نن سیلانی پروګرام چې دی هغه تاسو ته مونږ باډوان کې کوو د خپل سینیر کیمرمین باسط علي سره سینیر کیمرمین باسط علي سره تاسو په درانه خدمت کې حاضر یو ملګرو تاسو ته بخایو د باډوان باندې شا خسته خسته نظاری او د سین د خسته خسته غاړه او د خلکو سره بکو خسته خسته خبري د ملکن ټي وي سره اوسه زیاتو ګرانو کتونکو سیلانی ملګری راج محمد زیب ستاسو په درانه خدمت کې په باډوان کې حاضر دی او دا کم پل چې دی زمونږ د ملکن ټي وي په کیمره باندې تاسو ګورئ نو دا حدود چې دی هغه د چکدري حدود دي او پل چې دی نو هغه ډېر زیات ښایسته پل د بټخیلې نه دی خو د باډوان طرف ته راغلی دی دلته چې دا سیکیورټي فورسز زما کم ملګري کم ورونه ولاړ دي نو امن او امان صورتحال دپاره ولاړ دي یو څو خبرې اترې ورسره کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جی وروره نوم هم څه دی نوم مې رحمان الدین دی او یې د کوم ځای یم د تالاشي نو دا راته ووایه چې دا خو ډېره زیاته ګرانه تاسو دلته چیکینګ ته ولاړ یې که نه په دې کې خو هر رنګه هر قسمه خلک راځي مونږ دلته د خلکو د امن او امان دپاره ولاړ دلته مشتبه اشخاص رانشي دلته کې غلط خلک رانشي د هغې د حفاظت دپاره د عوامو د حفاظت دپاره ولاړې د ملک د حفاظت دپاره ولاړې چې دلته کې لکه غلط دغه څوک رانشي که نه ټیک او دا راته ووایه چې دلته په دې کې خو به ډېر زیات خلک داسې هم پېښېږي چې مونږ تاسو ته کله د کارډ ووایي اکثر ورته د کارډ څوک ووایي نو بس مخ نه بیا بډې والي بس بعضې خلک پکې داسې راځي که چې پوهېږي نه که نه نور خو ډېر ښه خلک دی باډوان خو ډېر ښه خلک دی لکه زموږ پولیسو سره ډېر تعاون کوي او ډېر ښه خلک دی لکه دغه خلک پکې نشته دی که نه او ماشاءالله دلته هم ډېر وخت شو دلته خو زما درېیمه میاشت روانه ده څه داسې ناخوشګواره واقع خو به نه راغلي که نه شکر الحمدلله اوسه پورې خو هېڅ څه واقعه نه داسې نه ده راغلی چې لکه مونږ ته څه پرابلم پکې نه دی راغلی باډوان چې دا کم سیاسي خلک دی سیاسي ګوندونه دي تعاون کوي باډوان ډېر ښه خلک دی تعاون کوي سیاسي خلک هم تعاون کوي ټول ښه صحیح خلک دی او طالب علمان اکثر چې دي اکثر طالب علم سټوډنټ نو هغه راځي او دغه دی دا پکې مشروطي هم اکثر کوي داسې خلک خو پکې نه راځي نه چې داسې خلک پکې نشته سټوډنټان هم ښه برابر خلک دی ښه خلک دی د باډوان صحیح خلک دی ډېره زیاته مهرباني مننه سلام علیکم نو دا چیک پوسټ چې دی د ملګري چې دی وخت کې ولاړ دي د امن او امان صورتحال ته دا صرف ستاسو د حفاظت لپاره ولاړ دي که مونږ ته څوک چېرته ووایي تاسو یقین وکړئ دوی ملګرو ته ووایي یا چې مونږ ته کارډ وښایي یا زموږ په چیک پوسټونو باندې نو تاسو یقین وکړئ زه صرف تاسو ته دا خبره کول غواړم چې که آرمي ده که لیوي ده که زمونږ خاصدار پوسټ دی او که زمونږ پولیس پوسټ دی نو دا صرف او صرف ستاسو د حفاظت لپاره دلته ولاړ دي نو دا زمونږ ورونه دي دا زمونږ ملګري دي دا ستاسو ورونه دي ستاسو قوم بچي دي د دوی سره تعاون خامخا کوي ملکن ټي وي ډېرو زیاتو ګرانو کتونکو دې وخت کې د باډوان د مشرانو سره ناست یم چې زما ماما هم دی یعنې زه د باډوان د خلکو خوری کېږم ځکه چې زما پیدایش ته دی باندې شاه دی السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه دی خیر دی جی ماما جي نوم دې څه دی نوم مې فضل واحد فضل واحد ماما جي دا راته ووایه چې د کوم ځای د دې باډوان د بر باډوان کې باډوان دلبار وا د درباري یو خو هغه بچایانو هغه درباري که نه وایي دربار لګېدلی دی دا د پیرانو منه دلبار جی د باډوان څه مشهور دي باډوان مولای ماړه نو کم دي په دې وخت کې به نو اوس نشته خو مشهور په مولو دی ټیک جی نور دلته دا خلک څه روزګار کوي بس هر سړی په خپل روزګار پورې نښتی څوک څه هغه سیر روزي د ځان له پیدا کوي ماښام ده ماشاءالله تاسو خو هم د ډېر عمر یې که نه یاره دون عمر خو به مې نه وي ما څه ګپ مه لګوه په 55 سال به یم وایي زه به دا تا ته بوډا ښکارم زه به دا تا ته بوډا ښکارم او زه په خپل زړه کې د شل نیمو کالو یم قیصه ده دا راته ووایه چې ماماجي دلته امن شته ډېر ښه ډېر ښکلی او تعلیم هم ډېر شو که نه که تعلیم به ډېر شوی دی
انګریزان پکې سیوا کوي. دا سی راته ووایه چې بهر دې څوک شته؟ نه. دوبۍ سعودي؟ نه. نو تا له به سره لیږي نه ته ځکه وایې چې نشته مې. اسمان نه راولېږي. الله شته. الله رزق ورکوونکی دی بېشکه. بابي نه یېرېږي که نه؟ یاره بابي الحمدلله چې مخې ته مې خبرې نشي کولی. ښځه صحیح شو، ډېره مې زیاته مهرباني شو. زیاتو ګرانو کتونکو ما سره لاس کې تاسو دا کم بینګن غوندې شکل وینئ نو زما په خیال د دې بل څه نوم دی او دا ډېر زیات مشهور هم دی دلته تراوم دی خواږم دی که تاسو راځئ دا خامخا خورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باباجي نوم هم څه دی؟ جمشید. او د کوم ځای؟ د پیرخیلو. د پیرخیلو د کوم ځای سره دی؟ دا د توتکان نه قبلې لاسته چې زی میخبن پیرخیل یادېږي. ماشاءالله. دا راته ووایه چې ته دلته څه کوې؟ زه د کمال خرڅوم. دې ته کماله وایي جي دا تاسو په سکرین باندې وینئ ملکن ټي وي په شیشه باندې دې ته کمالې وایي او دا د څه نه تاسو راوړئ؟ دا د بوټي نه د شولوی کلی دی بره په غره کې او د هغې نه راشکوم او راوړم. دې کې خو هغه غني غني مې کوي او که نه غنې دې پاکوم د بوټي نه چې راشکوم غنې دې پاکې کړم او بیا دا بوجای کې واچوم راکوزي کړم بیا 3 ورځې داسې دې کلو کې ګرځوم. د څونه وخت نه کې؟ دا تقریبا 10 کاله مې وشو په دې کې. د باډوان دا خلک د څنګه لګي؟ ډېر ښکلی نوراني خلک دی ښکلی خلک دی. نوم دې څه دی؟ نعمان خان. نعمان خان د کوم ځای؟ باډوان بانډیشه. باډوان بانډیشه. دا راته ووایه چې د باډوان بانډیشه د بانډیشه څه زیات مشهوري؟ یاره جي شلتالان مشهور. شلتالانې مشهوري. امن شته؟ شته او جي. لکه امن دی ځکه خو تاسو ګرځئ که نه؟ او جي ماشاءالله. او سبق هم تعلیم پکې هم ډېر دی که نه؟ او جي تعلیم پکې هم شته. ښکلاګانې ډېرې زبردستې دي. او جي ټیک ټاک یې که نه؟ خیر دی. سبق وایي؟ او جي په څوم کې؟ 11 کې. لکه ته داسې غواړئ چې ستاسو د علاقو ته نور داسې ټورسټ یعنې د سیل خلک راشي؟ او جي چې تاسو ما ویلي باډوان باندې له خدای پاک ډېر زیات ښایست ورکړی د دې اوچت اوچت غرونه او ډېر ښایست دی دلته شینکۍ د قدرتي نیچرل بیوټي ده. دا زما د ماماګانو ځای دی او زه دلته ماشوموالی چې دی ما دلته په دې لارو کوڅو موسو کې تېر کړی دی. نو ملګرو تاسو ته به ښایو د باډوان د باندیشه زما د ماما د کلي رنګینۍ په سیلاني پروګرام کې موږ سره ډېر زیات ماشومان چې دي نو هغه د وخت کې په دې پوله باندې ناست دي او دوی سره به خبرې اترې کوم. د پرامن خلک دی دې وخت کې یو ګلالۍ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ شفیع الله. لاس لرې که د خولې نه که نه الله دې پویه که. شفیع الله څوم کې سبق وایي؟ اووم کې اتم کې او اتم کې. زما په خیال بس دا پیل شوی دی دا کوم ځای دی؟ باندیشه. باندیشه ورته ولې وایي؟ پته نه لګي. تا ته خو د خپل علاقې پته هم نشته چې باندیشه ورته ولې وایي. ښه زما سره یو بل ملګری زما د ترور دا زوی په دې وخت کې ناست دی چې زه ورته ډېر ښکلی نوم ویم د ملکن ټي وي په شیشه باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ فاروق خان. فاروق خان که غریب یې؟ خان که غریب یې؟ فاروق خان دا راته وایي سبق په څوم کې وایي؟ انهم کې. دې علاقې ته باندیشه وایي؟ او جي امن پکې دی؟ او ډېر امن دی او ډېر قدرتي ښایسته. نو ته چې دلته راشي او دې ځایونو مګونو ته وګورې خوشحالېږي؟ او خوشحالېږم ډېر. او چې خوشحالېږي بیا خو راکړې یو 3,000 روپۍ که نه؟ نشته. څنګه یې؟ خای ټیک ټاک یې. تره دا راته ووایه چې پوره خپل نوم دې څه دی؟ غلام احمد. او په تره باندې مشهور یې؟ ها دې باندیشه کې ستا څونه وخت وشو چې راغلی؟ ماړه زما خیال شاید 30 کاله به کېږي. 30 کاله. ماشاءالله ماشاءالله. اوس هم دا خلک پیژني؟ دغه د خاورینونه وي. او دا تره رضا کوي. تاسو راغلي د کوم ځای نه یې؟ دېګان پیژنې ملکن نه مخامخ بانډل او چت کلی چې دی. بلکل هغه کاڼي چې ورته واچوي ټقار یې چې کوي. حقا دغه کلی دی. منم موږ پټاس هم نه ځو.
خو ستا د ګډ ارمان به وي نه الله به خیر کړي دا ګډ څه کې چې د ګډو رحمت العالمه دا راته ووایه که نه په بانډې شا کې امن شته امن ډېر امن دی که نه هر څه او دا ځګونه ډېر ښایسته دي ډېر ښکلي دي ښکلي هر څه یو ماشوم ولاړ دی زما نه خو خیر دی لږ لوی دی خو په عمر کې قد دی وړوکی دی السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی عظمت الله د کوم ځای بانډې شا باډو دا بانډې شا ورته ولې وایي بانډې شا نو علاقه کې خپل هر یو ځای بیل بیل نوم یې دی بانډې شا نوم دی غرونه هم ډېر ښایسته دي که نه او ډېر ښایسته دي امن پکې ډېر زیات دی او ډېر زیات دی ډزې ډومبقې پکې کېږي او ښه په خوشحالۍ ژوند دی ښه په خوشحالۍ ژوند تېری او بالکل واده دې شوی نه دی شوی یاره نه غوسه یم او نه خفه یم خفه یې خندېږي که خوشحالېږي یاره خوشحاله یم دې ته د بانډې شا ولې وایي د یو ملګري پکې دا تپوس وکړو که نه ما ته تپوس وکړو هغه جواب راکړو چېرې دا علاقې خپل نوم یې دې ته د بانډې شا ولې وایي دا تی زمونږ نیکونو دا نوم به تې ښه دی ځکه بانډې شا ته وایي تا ته دا پته نشته موږ ته دا پته نشته دا تپوس چې مې تره نه کړی چې دې د بانډې شا ولې وایي دوی ته بیا پته وه نوم دې څه دی نوم مې نیک محمد دی جی نیک محمد او دې ته د باډوان بانډې شا ته د دې ځای او زه بانډې شا اوسېدونکی یم جی امن شته امن خو ډېر دی دلته که نه او ډېر زیات او خلک هم تعلیم یافته دي او تعلیم یافته هم دي او هر نسبت باندې صحیح دي جی او دلته ماشاءالله مذهبي خلک هم ډېر زیات دي که نه ځکه چې جوماتونه دي مدرسې دي مدرسې هم ډېر زیات دي او مطلب دا جوماتونه هم ډېر زیات دي نور کارونه هم ډېر مزدار روان دي نوم څه دی مکمل خان مکمل خان تا یو ګاډی هم را په مخه کړی دی ډریوري جی ها نو په دې څه ډیوټي میوټي کې څه مزدوري خواري مزدوري پې کوو دې ته باډوان بانډې شا وایي دا بانډې شا دی جی ها امن پکې ښه ډېر دی بالکل سپیشل شکر دی څه داسې د یاره ترخه خو نشته هېڅ هم نشته الحمدلله دا ډېر پاک ځای دی دا راته ووایه چې ښایسته ښایسته اوچت غرونه دلته د کوم ځای غر ډېر زیات مشهور دلته د امبرچړی غر چې دی دا ډېر مشهور غر دی څوک ورته ختی نه شي نه خطي ورته شي خو لکه خلک یادوي خلک ورسېدل ځي چکرې مکرې بهر چې څونه ملګري دي که نه لکه هغوی ته خو د باډوان بانډې شاډو پته نشته نو دلته چې راشي څنګه دی خوښه ده را دي شي یو شل پیرې چکر له بالکل راتلی شي وعلیکم السلام نوم شاهد اسلام شاهد اسلام د دې باندې شای او چې دې ځای اوسېدونکو یو سعودي عرب کې څونه وخت جی وخت خو شو درې نیم کال شوی دی مسافری اسانه ده کګران مسافری خو اسانه نه ده ګرانه ده خو جو بس چې بچا تیر شي جو سو وای خدو سو وای نه خدا هغه اسماعیل شاه ته خبر و چې خدای چې چاته پیخه کې نوزان دی او ته میخه کیا او جی بالکل قصه ده ډیر وخت وشو وخت شوی دا او جی سعودي عرب خسته وطن دی کنه موږ ته بد نشو ویل ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې ژوند تیر کړی دی خو زموږ وطن ډیر زیات خسته دی دام ډیر خسته دی بل ازګم برابر ده سړی پکې حج وکي عمره وکي مزدوري خو قسمت خبره ده مسافری خو چیزوانی جو خامخا به سخت او دغه تیری په ډیره کې د سر سوک ډیره کې موږ د غون باډوان خپل کسان کلیوالي نمونه راته وایي یاره نمونه خو ډیر د زبر ته کوم وې مخلکه یو چې تاسو سره خواته په بستر کې چرته نږدې زبر تر کمرې د کم ملګرو نمونه وې موږ سره خوا کې شریف زاده دی بیا وسره خواته عمر زاده دی بیا وسره بل هدایت خان دی بیا وسره ذاکر الله باچا دی کې دې چې دا الله د غوښ او غول ته وګوري مونږ ته په کمنټ سم راکې چې یاره دومره ملاکنټي ولا دومره دغه کړی دی کنه خدای دوی کنه چې دلته موږ د یو بل سره میلاوي ګو دا غم خادیانه کو د یو بل ته پوسونو لزو د یو بل په خوشاله باندې خوشالي سعودي عرب کې داسې شته نه جیال ته بيخي مدم ماحول دی حالت نه څوک د غم نه خبريږي نه د خوشالۍ نه خبريږي نه د مړی نه خبريږي بيخي بس نفسي ده ماما جی څنګه خیر دی یاره جوړي خیر دی ټیک ټاک الحمدلله خیر ژوند څنګه تیریږي ډیر خول ډیر ښه ماما جی ما ډیر زیات تاسو نو کړ خو چا څه جواب راکو چا څه جواب راکو دا باډوان باندې شادي ته څه د پاره وي دا علاقه د سیب علاقه ځان علاقه د بیا علاقه یو می د بل نومي د دې باندې شانوم دی ژوند پکې خطرې ډیر خول ډیر ښه امن دی امن شکر الحمدلله بار دی مسافر بچی دي نو دا غوي تب سلامونه وعلیکم السلام خدای دې عزت وکړي خدای خوشاله کړي خري ټیک دی بالکل خوشاله دي خوشاله تاسو ته پوس کوي ان شاء الله هر وخت څنګه ماما جی الحمدلله جی ستاسو وګانی شکر الحمدلله بالکل ورکه زمونږ د غریب خلکو ته پوس نه کوي تاسو غریب خلک دلته ښکار نه تاسو ته پوس کو تاسو موږ لري خاص کله راغلی بارنه جی زمو خو شوي او میاش وشو جی
سونه وخت تیر کو سعودي عرب سعودي عرب کې تقریبا د 14 میاشتې وشوي کال 14 میاشتې زمون پروګرامونه خو وګورئ ها واجی تاسو پروګرامونه ماشاءالله ډېر مزدار او ډېر خولي خدي په مسافرو چې کله پروګرام کو او چې کله کله تا یوسف جانم چې پروګرام کوی نه ان شاء الله په ډېر زیات خوګ لګي هغه پروګرام کله کله ماشاءالله ډېر مزدار تاسو باډوان باندې شاته راغلی ما دلته امن هم د شکر د اوچت غرونم دی قدرتي خایس هم دلته ډېر زیات دی کنه نو چې خپل کلی تراشنو دا کلی در باندې خلګي ولر د سره باندې خلګي لکه تا ته خبره مسافر ډېر ګران کار دی او چې کله دلته کې سړی راشي جو د سی لکه جنت ته راشي صحیح او زموږ د لپاره ماشاءالله دا خو د مور او پلار ملک دی ډېر زیات خوګ لګي او کوم ځای کې سړی پیدا شي ډېر زیات خوګي او زمونږ غرونه ته چرته ښکاری راښکاری قاسم دی لګنه ولې را د نخري چې خو موږ د ډېر نږدې دي او زه چې راتلم هم وینا مو ته کړی و ما ان شاء الله زوبه راشه او زما کلی دا نو سم مصروفیات به راغلی نه او جی راغلی مسافر چې څونه ملګری دی هغوی ته سلامونه جی چې څونه مسافر دي زمونږ په ټولو مسافرو دوا سلام زمونږ د طرفه سپیشل او الله دې د ټولو مسافرو په خپل وطن ثواب وکړي ټي وی ډیرو زیاتو ګرانو غتونکو ګرانو مسافرو چې زما د خیبر پښتونخوا نه بهر یې پار سمندر پار یې د نړۍ په ګډ ګډ کې ژوند تیروي د ملکن ټي وی چې کوم پروګرامونه دي تاسو خپل پروګرامونه دي یا که په ملک دن مسافر دي او که د مل نه بار مسافر دي که پرنسپلان دي که استادان دي که شاګردان دي او که زموږ غټ غټ ډایرکټران دي او که زموږ سیلانی ملګری دي ټورست دي نو هغه ټول ته دا یو ویل غواړو چې ملکن ټي وی همیشه کوشش کړي دي چې تاسو لرو پروتو سیمو تراشو دغه زګونه چې دي د ملکن ټي وی په شیشه باندې تاسو خو چې قبضه ته میډیا نه درسېدلی ملکن ټي وی نن په سیلانی پروګرام کې تاسو قربا تاسو ملګری تاسو هوست تاسو خپل ورور راج محمد زیب سیلانه په باډوان باندې شاته راغی او د باډوان باندې شا رنگونو خوندونو د مشرانو کشرانو سره تاسو ملاقات وکړو د دې ځای د رنگونو خوندونو به تاسو خبر شوي چې دلته ډیر زیات امن دي منپسند خلک دي ډیر زبردست خلک دي او تعلیم یافته خلک دي کما شومان دي که زلمی دي که شازلمی دي ډیر خخه لوی افسران پکې دي نو د ملکن ټي وی ډیر زیات ګران کوونکو خپل قربا راج محمد زیب لا د کیمرامین باسط علي سره د باډوان باندې شانه ورکی باډوان باندې شه دیر لویر نو ورکی اجازه په لوی لمسپارم چرته چې سي خاد آباد او بریالي سي پاکستان زنده باد ملکن ټي وی پاینده باد د الله پمان د تحصیلي درګۍ یو معیاري تعلیمي اداره د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصي انتظام اعلی تعلیم یافتہ ټیچنګ سټاف د ناظر قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسرینا تر نهم کلاسه پوری داخلی شروع دی هډې پبلک سکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی رابطہ نمبر 0334 844 7828